په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې. بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل، او دا دعا قرآنی دعا ده د سیدنا حضرت ایوب علیه السلام دعا ده. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بس هم دومره، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا د داسې ناجوړي په وخت کې غوښتل کېږي چې هغه لا علاجي او سخت ناجوړي. دا د حضرت ایوب علیه السلام دعا ده چې د سخت ناجوړي او د سختی په وخت کې او د تکلیف په وخت کې کړې وه، او الله قبله کړې ده. په دې قرآن شاهد دی. دا دعا د قرآن کریم د سورة الانبیاء 2 نمبر آیات دی. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. د دې لفظي پښتو معنا دا ده چې بېشکه ای زما ربه ما ته سخت تکلیف او ناروجوړي او مشکل رسیدلی دی. زه په سخت تکلیف او درد او په ناجوړي کې، او ای زما ربه زه عاجز یم، خدای ته تر ټولو زیات لوی رحم کوونکی او لوی مهربانه او لوی قادر ذات، خدای ته مې خلاصولی شي. که هر څه مصیبت دي، که هر څه غم پریشاني د الله د قبضه او د قدرته دا نه ده وتلی چې په ډېر لږ څه دې ځینې خلاص کړي. کله چې الله رب العزت وغواړي نو د طبي ګولۍ د پیناډول ګولۍ به د کینسر دوا او سبب هم الله پاک ګرځي. خو چې الله وغواړي، هغه د پښتو یو متل دی، وایي که تاسو اورېدلی هم سم نه دی زده، وایي چې نه کوي رحمان څه به وکړي خوار طبیب که څنګه، وایي چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب. خبره در حبیب وپرېده. هو الشافي، شفا د تکلیف خلاصول، اساني راوستل، په رزق کې برکات، د اولاد اطاعت وغیره وغیره، عزت، دا هر څه د الله په قبضه او په قدرت کې دي. نو دا دعا د شفا لپاره دعا ده. دا دعا د ډېر سختې ناجوړي او مصیبت او د تکلیف، هر تکلیف سي د هغه څه د خلاصون او د هغه څه د شفا ترلاسه کولو لپاره ډېره مجربه او ډېره ښایسته دعا ده. نو هر وخت که خدای نکرده څوک په دې تکلیف کې رالی، دا دعا در سره یاد ساتي او غواړئ. په دې دعا کې یو ادب دا دی چې دا دعا انسان خپل عجز الله ته ښکاره کړی دی. خاص ایوب علیه السلام الله ته خپل عجز پیش کړی دی چې الهي زه تکلیف او مصیبت او پریشانی رب سخت تکلیف راته رسېدلی دی، په ډېر تکلیف کې یم خدایه، زه عاجز یم، هېڅ هم نسم کولی. یا الله زه د خپل ځان تکلیف نسم لرې کولی. او دویم په دې ادب کې دا دی، په دې دعا کې توکل د الله رب العزت هغه صفت الله پاک ته بیان کړی دی او پیش کړی دی چې هر څه باندې الله قدرت لري. دغه دوه خبرې د دې دعا د قبلېدو یو لوی راز دی. یو خپل عجز او دویم د الله قادر قدرت. ربي بخنه غواړم، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین.